خان صاحب په ګرد کلي کې ستا نوم د بدماشي کړلی دی. خامخا به کړلی نور څه وایه. خان صاحب بیخي ډېر سګرېټ څکوې. سګرېټ خو زه خبر یم چې دا د صحت دپاره مضر شی دی. نن چې تا راته زما د خاني او د بدماشي سره دا خوند نه کوي. اوس ولې ستا یې کور ودان زما صفت چې در کومه ځایه سوی دی او چا زما صفت درته کړی دی په دې پوه سه چې هغه هم بېرندوکی دی. دلته وګوره دا د نامې زوی دا بیا څوک دی؟ ودرېږه د مورې بنګه ده ته اوس کومه خانه لرې وادرېدله چې پیسې دې هم راپورته کړي دي او پر لڅ سر دې هم راته تړلې ده. په دا کلي کې تا زما د نامه نه دي اورېدلي چې زه څنګه بدماش یم؟ بدماش وروره ستا نوم یې اورېدلی دی نه کومه خانه لرم نه بدماش یم نه له چا کې میچی نه یم. نو دا پیسې دې ولې پورته کړي دي؟ ته ټینګ یې؟ یا مجبوره یم. څه شي؟ مجبوره یم. د څه شي مجبوره یم؟ مازې ما ته ووایه څنګه مجبوره یې؟ زما کشک شکېدلی دی.